والکه دا فرمان نه دی دا را روان چې دی دا خو هماغه فرمان دی که نه او ته راځه چې ورشو ستړي مه شو مړه ډېر خوا چېرته ځې مړه هغه سره څنګه ستړي مه شي ته د هغې د قوارې ته وګوره د دې سترګو ته وګوره د سپېږمو ته وګوره مړه ډېر مې بد راځي هر وخت چې ګورې ټین خټین به کېږي را روان دی مړه تېر شه ته بیخي مې بد راځي مړه ته د هغه د قوارې ته وګوره خدای انصافدار ریشخند ته یې مه واخه اوبال دی نو ته مه جیبه شې هغه د ریشخند شی دی څنګه به پرې ریشخند نه وایې دا اوس را روان دی ته راځه السلام علیکم ټول په خیر تکړه تازه ښه ضرور کور ته د خیریت دی وخت ساده بیخي دي درکونه نه معلومیږي بله ورځ مې د یارور نه پوښتنه وکړه ولا اوس پټي کینو الله دې خو پوښتنه وکړه غریبي ده نو څه کې ما سره ځي مننه خیر ما څه وتلی حجرې کې عزتمند خیر ای زبیولا ته راشه که نه وګوره د خټې نه مې سړی جوړ کړی ته راځه چې څه شی جوړ کړی څنګه چل لیواله که څه دي وګوره جوړ څومره کړي ښایسته سړی مې جوړ کړی که نه ماړه دا سړی به څوک داسې جوړېده ته به اوسې ولې ما پې څومره زحمت کړی مړه زبیولا ته مجبوره شوې ما دا څومره په سختۍ جوړ کړی ته نه نو دې لاس ته وګوره الله عجیبه انسان دی د خټې نه سړی جوړ کړی وایي څومره ښایسته ښکاري ماړه دا سړی به څوک داسې جوړې لکه دا تا چې جوړ کړي مړه چا چې چی جوړ کړی هغه پسې څوک نه خاندي دا ما څومره په زحمت جوړ کړی ته دا خوله دې په واک کې که ګوره نه نو دې سر ته وګوره سمدستي بانڅو سر مړه زبیولا خوله دې په واک کې که څوک چې چی جوړ کړي هغې پسې خلک نه خاندي ته پوهېږي هغې باندې خلک څومره خفه کېږي څومره په زحمت یې جوړ کړی او ته پوهېږي څوک چې چی جوړ کړي هغې پرې څوک نه خاندي هغه کس پې څومره خفه کېږي ګوره دې خبرې ته دې لږ پام وکړه څوک چې څه شی جوړ کړي او په هغې باندې څوک ریشخند ووایي په هغې خفه کېږي که نه لکه ما چې پرې ریشخند وویل ته خفه شوې که نه خود خفه شوم دا ما څومره په زحمت او تکلیف باندې جوړ کړی و ښه نو ته خپله فکر وکړه په هغې ورځ باندې چې ما او تا راتلو نو تا په دې باندې څه وکړه ریشخند یې پرې وواله ده پورې دې خندا وکړه چې دې پوزې ته یې وګوره او دې سر ته یې وګوره او دې جامو ته یې وګوره صحیح ده که نه نو دا الله جوړ کړی ته فکر وکړه الله به څومره خفه کړي تا دا د خټې نه جوړ کړو یو بېجانه انسان چې نه د الله عبادت کوی شي او نه یو مسلمان سره ښه کوی شي ما ته ته پرې ریشخند وویل څومره غوسه شوې دې پورې چې زما ګریوان ته دې لاس واچوه نو دا خو بیا انسان دی اشرف المخلوقات دی چې الله تعالی جوړ کړی دی د الله عبادت کوي په دې باندې چې ته ریشخند وې نو دا انسان او هغه رب ذوالجلال چې دی جوړ کړی څومره به خفه کېږي خپله فکر وکړه راځه هر وخت چې ګورې همدا به کې خټون را روان دی مړه خاندې که را جوړ کړی او تا خوله چینګه نیولې ورانه کې او خلک